ستړي مشئ، شپه مو بخیر. له شمشاد څخه د 10 بجو مهمه وروستي خبرونه ګورئ. کابل کې د وسوالو برید کې یو تن وژل شوی او یو بل تن ټپي دی. کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار 4مې حوزې اړوند تایمني سیمه کې د وسوالو په یو برید کې یو تن وژل شوی او یو بل کس ټپي شوی دی. کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په تړاو د پولیسو پلټنې روانې دي، خو د پیښې د قربانیانو د هویت په تړاو څه نه وایي. بل خوا ناتایید شوي راپورونه وایي چې په دغه برید کې د عطاالله په نوم د ولسمشر ماڼۍ د فزیکي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دی. د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. جلال آباد ښار کې د ورځې له مخې د هټیو په پرانیستو او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. ولایت مقام وایي د قرنطین پرېکړه جدي ده او که له نن وروسته څوک سرغړونه وکړي له سخت چلند سره به مخ شي. خو له دې پرېکړې ساعتونه وروسته په همدې شپه جلال آباد ښاریان ښار ته راوتلي، موټرونه یې رایستلي او دوکانونه یې هم پرانیستي دي. د جلال آباد ښاریانو دغه کار په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه راپورته کړي او ډیری خلکو په پولیسو هم نیوکې کړي چې د قرنطین په ماتولو کې دوی هم شریک دي. طالب استازو او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر د هوکړې په عمل او سرغړونو خبرې کړي دي. دا ناسته داسې مهال شوې چې د جګړو په ډګر کې پر یو بل سرغړونو ادعاوې شوي دي. امریکایان د طالبانو د بریدونو زیاتوالی او طالبان بیا هوایي بریدونه ښکاره سرغړونې ګڼي. تحلیل دا دی چې د هوکړې نقض به ستونزې لا پسې زیاتې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته د جګړو، هوایي بریدونو او شپنیو عملیاتو ګراف تر ډیره کم شوی، خو لا هم د جګړې ښکیل لوري پر یو بل د سرغړونو او هوکړې ته د نه ژمنتیا ادعا لري. افغان حکومت ویلي چې طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی. هاخوا طالبانو څو ورځې مخکې اعلامیه خپره کړې وه چې ګنې امریکایان له هوکړې په ښکاره سرغړونه کوي چې د دې وضعیت دوام او د بدو عواقبو مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. د ټولو ادعاو او اندېښنو ته په کتو طالب استازو له پوځي امریکایي چارواکو سره دوحه کې لیدلي دي. تیر ماښام د سیاسي دفتر د پلاوي او جنرال میلر تر مشرۍ لاندې پلاوي د توافقنامې د تطبیق او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه تفصیلي ناسته وشوه. په ناسته کې په هغو بریدونو او چاپو هم جدي خبرې وشوې چې په غیر جنگي سیمو کې ترسره شوي او د مخنیوي غوښتنه یې وشوه. طالبانو تېره ورځ د بدخشان وردوج ولسوالۍ څخه ویډیو خپره کړې چې ګنې ملکي کورونه پکې بمبار شوي. دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې بدخشان کې د هوایي بریدونو په پایله کې طالبان وژلي او هیڅ ملکي وګړو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. امریکایي قواو قمندان جنرال میلر د طالبانو له مشرانو سره قطر کې کتلي دي. طالبانو مشرانو شکایت لرلو چې په ډېرو ځایونو کې امریکایي قواو د قرارداد د مادو برخلاف بریدونه کړي دي او همدا ډول یې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې طالب بندیان د زندانونو راخوشي کړي. په جواب کې امریکایان خدام ورته ویلي دي چې د زندانیانو د خلاصون په اړه باندې زموږ او تاسو ترمنځ تفاهم په تشریح کې یو څه فرق شته دی، هغه باید حل شي. په هوکړه باندې په ښه او سمه توګه نه عمل پر یو بل بې باوري زیاته کړې چې دا مسله د اندېښنې وړ بلل کېږي. تر ټولو نه مهم د بندیانو د خلاصون مسله او د بین الافغاني خبرو پیل. په دواړو کې له بده مرغه په کابل کې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکېچ له امله یو څه ځنډ رامنځته شو. دارنګه ځینې کړۍ په کابل کې نه غواړي چې د طالبانو د امریکا ترمنځ هوکړه لیک په ښه توګه باندې لاسلیک شي. له دې ټولو ورهاخوا تمه وه چې د ستونزې د بشپړ حل لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو په دې برخه کې هم مشخصې ستونزې شته چې دا مسله تر نامعلومې مودې پورې ځنډولې ده. ارګ وایي په هیواد کې روانو جنجالونو د حکومت کارونه له خنډ او ځنډ سره نه دي مخ کړي. ولسمشر ماڼۍ ډاډه ده چې د کرونا ویروس او حکومتولۍ په برخه کې چارې په عادي ډول روانې دي او کرونا ویروس په لومړیتوب کې قرار لري. بل خوا د عبدالله ویاند وایي په هیواد کې د ستونزو د حل لپاره فرصتونه شته او اړتیا ده چې خبرې پرې وشي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه له قرنطین سره نسبي نیول شوې او باید قرنطین نور هم
جدي شي. د عامه روغتیا وزارت باور لري که قرنطین عملي شوی نه وي اوس به په سوونو زره تنه افغانان په دغه ویروس اخته شوي وي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 34 مثبت پیښې ثبت شوي او هرات، کابل، کندهار او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د پیښو شمیر پکې زیات دی. افغانستان کې پر کرونا وایرس د میلیونونو تنو کسانو د احتمالي اخته کېدو مخه کرنټین نیولې. عامه روغتیا وزارت د کرنټین مودې د اوږدېدو او جدي کېدو غوښتنه کوي چې په خبره یې که کرنټین تطبیق شوی نه وای اوس به پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له لکونو اوښتی و چې یوه انساني فاجعه به یې رامنځته کړې وه. احتمال شته چې په میلیونونو کسان اخته شي، هغه د رد وړ نه دی او د هغې احتمال و که قرنطین نه وای شوی. په هر صورت تاکید م پر دې دی چې قرنطین موثریت درلود، دې ته اړتیا شته چې د دې موثریت تر دې نه زیات شي، دې باندې توجه او هڅه پر دې باندې زیات شي او که قرنطین نه وای شوی په سلهاو زرو کسان به متاسفانه اخته شوی وای. له خلکو غوښتنه دا ده چې خپل او د نورو ژوند خوندي ساتلو لپاره د عامې روغتیا وزارت پر لارښوونو عمل وکړي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. کار حکومت تنها نیست. حکومت ها به تنهایی کدام کاری کلانی کرده نمیتونن مگه که مردم هم کاری نکنن. فقط ویروس نترسیم اما جدی بگیریم. جدی گرفتنش معنایش چیست که امو حفظ الصحه و راهکارهایی را که وزارت صحت عامه برای مردم عام میگه باید او مراعات شود. د عامه روغتیا وزارت تازه ارقام ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له 10 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کابل او هرات 8، کندهار 5، نیمروز او بلخ کې 4، میدان وردګو کې 2 او غور، بادغیس، بغلان کې بیا یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 5.5 واوښت. مجموعاً په افغانستان کې 555 کسان کرونا ویروس باندې اخته شوي دي چې په دې کې مجموعاً 40 واقعات پرون په مختلف ولایاتو کې مثبت تثبیت شوی دی. په کرونا وایرس له 10 زیات اخته کسان ښه شوي او عادي ژوند یې پیل کړی، خو شاوخوا 18 تنه مړه شوي چې اخته کسانو شمیر ته په کتو په افغانستان کې د مړینې کچه له 4.5% پورته ده. د رمان ماڼۍ په کرونا ویروس اخته کسانو لپاره ځانګړې شوه چې بستر به پکې پراته وي. دغې ماڼۍ ته د روغتیا وزارت له لورې د روغتیایي خدمتونو د لیږد لړۍ روانه ده او شاوخوا 1500 ناروغان به پکې بستر وي. عامه روغتیا وزارت له دې ځایه پرته نور ځایونه هم ځانګړي کړي چې د اړتیا په صورت کې به ترې ګټه واخیستل شي. په کابل کې د 2 اونیو لپاره د قرنطین موده نوره هم بغځول شوه. د کابل والي وایي که د قرنطین موده پای ته ورسیږي په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر کې به زیاتوالی راشي. د کابل ښار مسؤلین په پام کې لري چې په ګرځېدو محدودیتونه لا جدي کړي چې خلک په کور کېناستلو ته مجبور کړي. د جلال آباد ښار اتمه ناحیه کې یو کس د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کړې. د وژل شوي تن د کورنۍ غړي ادعا کوي چې د حوزې پولیسو ترې د قضیې د نه څېړلو په بدل کې د 1,00,000 افغانیو غوښتنه کړې، خو د کلي په چاندی ایله 20,000 پوره کړې افغانۍ پولیسو ته سپارلې. قومنداني پیښه تاییدوي خو د وژل شوي کورنۍ د ادعاو په تړاو څېړنې کوي. او وروستی خبر دا چې امریکا د حزب الله ډلې د یوه جګپوړي چارواکي پر سر $10 میلیونه انعام ټاکلی. امریکا لبنان کې د حزب الله ډلې د قومندان محمد کوتاراني د کړنو شبکو او همکارانو په اړه د معلومات ورکولو په موخه $10 میلیونه جایزه اعلان کړه. امریکا وایي محمد کوتاراني په عراق کې د ایران پلوه ډلو په همغږۍ کې کلیدي رول لوبوي. واشنګټن وایي کوتاراني عراق کې د لبنان شیعه غورځنګ لوړپوړی چارواکی دی او د ایران د ملیشو سیاسي همغږي د قاسم سلیماني په لارښوونه تنظیموله. کوتاراني د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په تور له 2014 کال څخه د امریکا په تور لیست کې شامل دی. په کوتاراني تور پورې دی چې بهرني ډیپلوماتان یې په نښه کول او خلک یې لاریونونو ته هڅول. له عملتیا مو مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو هم